د استرالیا په وړاندې افغان لوبه ګټونکي ګلبدین نایب د امریکا غږ سره د مرکې پر مهال پر کومو موضوعاتو غږېدلی. هغه وایي دا ځل چې نړیوال جام ته راتلو تر نورو وختونو او نورو نړیوال جامونو زموږ د لوبډلې انګیزه او مورال لوړ و. د دې ترڅنګ وایي د استرالیا ماتول زما د ټول کرکټ کریر غټ ارمان و. نایب وایي د استرالیا په وړاندې د بریا ټول بیلانس د راشد خان کپټانسۍ او ښه منیجمنټ ته باید ورکړل شي. هغه د یو ښه لوبډلمشر ترڅنګ یو ښه رهبر هم ده. ګلبدین نایب په خپلو خبرو کې یو احساساتي خبر وکړه. هغه وایي په 2023 کال کې د استرالیا په وړاندې له ماتې وروسته موږ ټولو لوبغاړو په چیغو وژړل. د استرالیا په وړاندې بریا د ټول ټیم هڅه وه، نه یوازې زما، او دغه بریا باید د ټول ټیم د بیلانس په نوم ونومول شي. په پای کې ګلبدین نایب وویل د ماکسویل له اوټ کېدو وروسته ما یو وار لاسونه پورته کړل او بیا مې ښکته وکتل، ځکه شکمن وم چې نور احمد آیا کیچ واخیستلو که یې ډراپ کړ.